د صنعت اونۍ څلورم ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په کابل کې د صنعت اونۍ د څلورم ملي او نړیوال نندارتون پرانیسته وکړه. دغه نندارتون نن د روان 1404 لمریز کال د جوزا میاشتې په شپږمه نیټه په کابل کې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې پرانیستل شو. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند صنعت د هر ملت د پرمختګ اساس یاد کړ او ویل موږ نن ورځ د هغو هیوادونو شاهدان یو چې یوازې د صنعتي انقلاب له برکته خپل زیربنایي بنسټونه قوي کړي، بیکاري یې له منځه وړې او خپلو تولیداتو ته یې ښه مارکیټونه پیدا کړي دي. محترم ملا صاحب زیاته کړه د صنعت اونۍ یوازې سمبولیک عنوان نه بلکې دا د یوه حرکت، بدلون او قوي عزم څرګندونه کوي چې موږ باید له وارداتي اقتصاد څخه تولیدي، صادراتي او په خپلو پښو ولاړ اقتصاد لوري ته ولاړ شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل د اسلامي امارت له راتګ سره سم د صنعت سکتور د پام وړ پرمختګ کړی دی. تر دې دمه شاوخوا 1590 فابریکې جوړې شوې چې له امله یې نږدې 70,000 هیوادوالو ته د دایمي کار زمینه برابره شوې ده. اوس مهال افغانستان په 138 صنعتي او تولیدي سکتورونو کې خودکفایي ته رسېدلی دی چې دغه پرمختګ نه یوازې د بیکارۍ د کمولو په برخه کې مهم ګام بلل کیږي بلکې د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا لپاره هم بنسټیز ارزښت لري. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت د هیواد د صنعتي کېدو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د صنعتي پارکونو جوړېدو ته لومړیتوب ورکړی چې په نږدې ورځو کې به په صنعتي ساحو کې صنعتکارانو ته د ځمکو د ملکیت سند د ورکړې شاهدان واوسو. د صنعتي پارکونه به نه یوازې د تولید لپاره چاپیریال برابر کړي بلکې لسګونو زرو هیوادوالو ته به د کار زمینه هم مساعده کړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل اسلامي امارت د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه پر هغو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې هغه په کور دننه تولیدیږي او د هیوادوالو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ترڅنګ ټولو اماراتي ادارو ته هدایت شوی چې په خپلو خریداریو او تدارکاتي پروسو کې کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته لومړیتوب ورکړي که څه هم کیفیت یې د بهرنیو تولیداتو او محصولاتو په پرتله څه ناڅه ټیټ وي. د صنعت اونۍ څلورم ملي او نړیوال نندارتون په مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل د اسلامي امارت له راتګ سره په هیواد کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. دا مهال د برېښنا، کانونو، کرنې، صنعت، ترانسپورت، زیربناو، مخابراتو، روغتیا او ګڼو نورو سکتورونو کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو عملاً پانګونې کړي او په دې برخه کې ورته ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. محترم ملا صاحب صنعتکاران د هیواد د اقتصاد جوړولو اساسي ځواک وبوله او د صنعت په برخه کې یې د هغوی د هڅو او نوښتونو ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه تاسې په خپلو تولیداتو کې د کیفیت، قیمت او کمیت تضمین راکړئ. زه له همدې سټیجه وعده درکوم چې د کورني تولید د ملاتړ په موخه به له بهر څخه پر ورته واردېدونکو اقلامو د خودکفایي په اندازه تعرفه لوړه کړو. د صنعت اونۍ څلورم ملي او نړیوال نندارتون د هیواد د ملي صنعت د وړتیاوو، ظرفیتونو او لاسته راوړنو د معرفي کولو په موخه جوړ شوی چې سلګونو کورنیو شرکتونو د خوراکي توکو، درملو، لبنیاتو، ساختماني توکو، لاسي صنایعو، غالیو، پلاستیک، بیټرۍ جوړولو، اوسپنې ولې کولو او لسګونو نورو برخو کې خپل صنعتي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون به یوه اونۍ دوام وکړي. هر الوشت خاوره به دې بیا ډکه له خونده کړم.